دغه پاکستاني مردګاو ته ورته ووایه دې خبیث کوني ته، دا د چارسدې غل ته، دا د میلو بچي ته چې مردګاو ته د ځان له غلامۍ نه خلاص که، ته د ځان د فوز له درندګۍ نه خلاص که، ته د وحشت او له دهشت نه ځان خلاص که، ته یوازې له دالخور نه ځان نسې خلاصولی، ته راځي د دومره لوی او قهرمان او اتل هیواد په سرنوشت باندې خبرې کوي چې په یوه پیړۍ کې درې امپراتورۍ ړنګې کړلې، ته د پنجاب د لنګمار نه ځان نسې خلاصولی، ته ما ته د غیرت درس راکوې، ته ما ته انسانیت راښیې، ته ما ته شرافت راښیې، ته له نایټ کلب نه نیشه راسې دلته ما ته غرې وهې، بیا دې زه کته ولې کړلم، ما سره به د دلیل ویلي، ته به زما مشرانو ته توهین کوې، زه به بیا د نجیب په خوله کې د خپلې ملولي نه ورکوم؟ ته به زما مشر ته پنجابی او پاکستانی وایې، ته به بیا خپل مردار او جاسوسان له مانه ګټې؟ قسم مې دې په خدای چې له دې نه وروسته یو زه په دې روغ لیوني کښېننومه، پر پدرم د کونیانو نالت سه. هله چې له افغانستان نه وتښتېده، هله چې افغانستان یې پرېښوده، هله چې طالب پې باندې فشار راوړه. وروره طالب ولې په ما فشار راوړي؟ ولې له افغانستان نه وتښتمه؟ زه تا غوندې مردګاو یم چې زه به خپل هیواد پرېږدم؟ زه تا غوندې جاسوس او بېناموس یم چې زه به خپل هیواد پرېږدم؟ قسم مې دې په خدای چې د ټول دنیا عیش او عشرت بلډینګونه او سرمایه د خپل هیواد په خوشحایي باندې ورنه کم. دا مې حق ده من حیث یو افغان چې د نړۍ هر هیواد ته لاړ شم. زه تا غوندې بې غیرته نه یم. دا ویډیوګانې چې زه کوم د همدې دپاره یې کوم چې زه هر رقم ژوند وغواړم په نړۍ کې کولی شم. دا عیش او عشرت دا مردګاویانې چې ته کوې په امریکا او په اروپا کې، قسم به خدای دا سبا وغواړم امریکا ته درتللی شم. نر سره د ډغرې مه وهه. زما خپل میشن ده، زه په هغه میشن باندې مخکې ځم. داسې ګوتې در کې اچوم شکومم والا د ټرمپ له څنګه له دې غوږه ونیسم رامولم. دا مې صرف تاسو ته ثابته کوله. که د غواګانو کار شروع کړي، خوشحایو ته ناست ده، د غوا کونې ته ناست ده. که چا سره مرسته وکړي وایي پیسې دې له کومه کړلې، که یو جای واخلې او کور واخلې ته خو غلې، که له هېواد نه لاړ سې او چېرته ته خو وتښتېدلې و د بې ناموسه بچی. زه مې د خپل هېواد بیا بالخصوص د خپلې غوجلې خوشحایي والا که په ټوله امریکا ورکم مردګه. هر چا باندې ټاپې وهئ، په خپله په یوه پښه غره ورکوئ، راځئ موږ ته بې غرونه راکوئ د بې ناموسه به. ولې دې کته کړم؟ ما خو همیش تا سره په متقابل احترام خبرې کړي. توهین دې د ما مشر ته وکړه، د مشر په خوله کې مې درته لونګین کېښوده. کته کولم دې ولې؟ ته په ما غازي، ته خالد بن ولید نه منې، په ما غازي امان الله خان منې. ته پیغمبر نه منې، په ما غازي امان الله خان نجیب منې. ته عربي قرآن نه منې، په ما باندې د لیلن کتاب منې. توهین نه توهین به مې مست درته ویلي دي، توهین بچانه. نصیحتونه به نه راته کوئ، قسم به خدای دا پاور بینګ هم په دې هغه در منډم. نصیحت هم ځان ته کور کې وکړئ. په کور کې څوک د سره په یو کاسه ډوډۍ نه خوري، دلته چې ټیک ټاک ته راسئ نصیحتونه هم شروع کړي د ټیزن زامنه. ولا امریکې ته ولا د دنیا کوم کونج ته زه وغواړم زه تللی شم. د ما د هېواد په پاسپورټ کې پاور ده. هېواد نه وتښتېدلې، ټولې رسنۍ هم په سر اخیستې دي. زه قسم به خدای زه مریض یم، زه خپل تکلیف لرم. دغلته راغلی یم خپل علاج وکړم. زه دلته نه عیاشي ته راغلی یم، نه بدماشي ته راغلی یم، نه بل شي ته راغلی یم. خپل میشن مې د خپل هدف مې د خپل هدف ته ځان رسوم. د هېواد غدار که په امارت کې وي که له امارته بهر وي، والا دغسې خوله کې یې ګوتې وراچوم.
تاسو سره ګاپو لګوم، تاسو سره لږ شوخي وکړم، لږ زره وروره طبیعت راسته کړم، تاسو د سپي زامن ښی دا لیونۍ سوی ده. په والله چې پوستین مې چپه واغوسته، که بیا تاسو ما نه په میډیا کې خبر وکړه زه به هم زوی یم. زه عاجزي کوم، زه ملنګي کوم، زه کبر نه کوم، زه غرور نه کوم. ټیک ټاک ته ولې راغلې؟ ولې ټیک ټاک د دې مور ایجاد ده؟ فیسبوک ته ولې راغلې؟ ولې دا د عادي جوړ کړی ده؟ او ټویټر کې څه شی کې؟ ولې دا د خور دا ایپ جوړ کړی ده؟ چی شی دی؟ ولې څه به کومه؟ یا خو پر پدا دغه پخوانی والا بلاک کاغذ دا پخوانی را لیږي. ځانونه د سړي زامن جوړ کړي ده. 2000 کسان هم چې لایف ته کینی لیوني سئ. او چې د ما لایف ته 2000 کسان کینی، په خدای چې په دې لایف کې صرف نسوار اچوم هم 2000 کسان کینی. صرف نسوار چونډۍ چې جوړوم داسې ولمه هغه ته هم 2000 کسان کینی. دا مهمه نه ده. نرشه راشه د ما ایپ ته، د ما لایف ته راشه، زه د پرتوګ در باندې په سر دراړم که نه. دراس کاته مې کې هم لیده خو دې لیده. ولې دغه بلاک که دا څوک چې په کاڼۍ را لیږي؟ ولې؟ د تا له کوره ډوډۍ راځي. غیر له دې چې دښمنۍ ته، غیر له دې چې لایف د سره شیر کوي، تاسو ته مې مازغه چندان کار نه کوي. جدي به مې دا موبایل هم د تاسو به د هغه وهلی و لایف شیر کې سنبۍ ته یې ورورسوئ، ورته راسه د سپي زو. ما بل څوک منع کول چې تا ته توهین ونه کړي، ته به د سړي زوی سې، یوه ورځ به عقل او منطق فکر دار سې. ټولو ته اجازه ده سر له سبا د ده ټول ریکارډونه راوباسئ. د دې ملحد، د دې سیکولر، د دې مردګاو، د دې لوڅکوني، د دې بېغیرته، د دې فاحش، د دې تښتېدلي ټول عمر دی په سنبۍ ورکولو کې تیر سو. راغلی دلته اوس مبارز درنه جوړ سو. بچیه موږ په دې شیونو کې سار سپین سو. مبارزه د نر نه زده کوه، ته د ما د کړوسي په جای نه یې په مبارزه کې. زه هم د ټیک ټاک، هم د فیسبوک، هم د ټویټر، هم د ټولو رسنیو سردار دیم، سلطان دیم. د ما به اجازې چې کونه وښورئ، په خدای داسې تیښې پیښې د کوم داسې کسان زه په دې رسنیو کې لرم، که تا ما نه بیا په ټیک ټاک کې لایف وکړه زوی به دیم، او یا د ټیک ټاک رانه پاتې سو. ته ما نه پېژنې، زه په خدای زه غرض نه کوم. د تا ښکرور ما قسم په خدای وهلی دي، د تا ښکرور ما زغلولی دي. تیزنه په دغه ټیک ټاک، په دې فیسبوک کې ورسره نیکونو نه دې پوښتنه وکړه، ما تاریخ پکې پریښی ده. راسې احمدشاه بابا غل ده، میرویس خان نیکه ډاکو ده، او نجیب شهید ده، قهرمان ده. راسه د نر زوی ته د نجیب په سر ما سره بحث وکړه. راسه تی ما نه خالی افغان ثابت که، که ما ګیره او برې درته ونه خریل د تا زوی، صرف افغان ثابت که. پس کنه قبر تر اوس درته معلوم نه ده. شهید، د شهید انتخاب به ته کې، ما 20 وارې درته ویلي د شهید انتخاب به ته نه کې. کنې دغه شیخ ده ولا در باندې کته وپورته یې کړم. په خدای دغه د شیخ وروره زر کسان ورته کینی، بیا هلته یو مردګاو راجي کې زه په هغه باندې په سیاست بحث کوي. راسه نر سر دې په سیاست بحث وکړه، په سیکولریزم، په دیموکراسۍ، په کمونیزم، په اسلامي تاریخ باندې، د اسلافو په تاریخ، د صحابهو په تاریخ، او د تا په بربند تاریخ باندې راسه زه در سره خبرې کوم. هر څه چې درته تنازل سړی وکړي، تاسو یې وروره لا په دې روغ لیوني وهئ. جنرال صاحب د یوه یادونه بل هم وکړه، دا د موږ بعضې هم فکره ملګري نه دي، زاورې ورځي لاسونه یې ګرموي او خیزې دلیلونه ورسره وایي، ټول نفر نه ورته کښېني. په خدای چې مریض نه وای که یوه شپه دلته وکړم ده
دا ګولېګانې دي دا وګوره دا مستۍ نه راځم زه په خپل هیواد مین یم دا وګوره دا ټولې ګولېګانې دي زه په خپل وطن مین یم خو وطن تا موردګاو راته سور ور کړی ده چې نه ډاکټر لرم نه پروفیسر لرم نه ښه شفاخانه لرم حتی سکن نه کېږي او ملامتي بیا په طالب باندې اچوي تا څه کړي دي په 40 کالو کې د کوم د شلډازو فابریکه جوړه کړې همدغه تاسو مبۍ چې دا 2 ډګریانې وای لري تا افغانستان ته خیر دغه ده ته ما په اقتصاد او د چرګانو په فارم کې دکترا درکړې ته په سیاست کې راته غږېږې زه ته یم کلنګي چرګ څه رقم دانه خوري او ګوشتي یې څه رقم خوري ته راځې ما ته په شهید او په نه شهید غږېږې زه ته یم هګۍ چرګه تور هګۍ کوي که سپینه ته راځې دلته په لاره او په بار غږېږې ته به ما ته د افغان تاریخ بیانوي ته به ما ته افغانیت ثابتې د پلانکی افغان ده او پلانکی نه ده ولې موږ مړه یو نشه هم کړې ده ډیسکوټیک ته تللي یو شراب هم خوړلي سته به موږ ته انسانیت راښیې په خدای چې سر له سبا د شور خوړلی چې په همغه جي کې دی دا څه فکر کړی سلمان رشدي تاریخ تا ویلی ده ګستاخ رسوله ګستاخ صحابه څومره پردم در باندې واچول سته به د سړي زوی سه نو ته خو یې سکولر اوس په دغه رقم په دغه د اسلام په جامه کې ننوځې تخریب کوې ته دومره د صحابهو په عقله باندې بې باکه غږېږې بیا همدغه حمزه موردګاو د راجګېدۍ تا دفاع وکړو نو وروسته به دې جواب ورکړی و که نه راسه ما ته جواب راکړه ګستاخ رسول ګستاخ صحابه چیشته وایي یو سړی وایي چې ولې د ما نوم اسلامي ایښی ده نو ته موردګاوه ته سیکولر یې که نه ته ملحد یې که نه چې په خپل نوم باندې شرمېږې ما سره د ویډیو د زه مې پلار محکمې ته کش کوم چې په ما یې حسیب نوم ولې ایښی ځواک چیشته وایي ځواک دغه ده ځواک له شیخ سره دا اوس زړیږي زه افتخار کوم چې الله تعالی په پلار مې په ما داسې نوم ایښی داسې په یاسین شریف کې وځله د ما نوم راځي چې تلاوت یې کوي زه افتخار کوم ته خو موردګاوې چې ته د پلار په نوم شرمېږې بیا یې تا پلار چېرته معلوم ده چیرې ده ته دې ما ته لا پلار راوښی راځه زه د ډي ان اې وکړم ته ما له لایف نه کته کوې تی زن بچی د دنیا تلویزیونونه قسم په خدای ما ته نوبت نیسي چې زه ورسره مرکه وکړم بې ناموسه له سی ان ان نه له بي بي سي نه له ازادۍ راډیو د عربي چینلونو پورې دی د الله په ذات مې د قسم چې ما ته نوبت نیسي زه چا سره مرکه نه کوم زه یې تا کوني لایف ته راځم ته ما له لایفه کته کوې زه تا ته دومره بې حیثیته ښکارم د سپګن زه چې دوبۍ ته راغلی یم 10 ورځې مې کېږي ما یو ریال مصرف نه ده کړی کوم رقم عزت چې ما ته افغانانو راکړی دا یې په دې نه ده راکړی چې ما د چا بې ناموسي کړې ده د غیرت ژوند مې تیر کړی تر اوسه پورې ما خپلې اوبه نه دي چې کلي دلته افغانان مې په سر او په اوږه ګرځي ته څه فکر کوې زه به د دوی د عزت د وقار د باندې به زه معامله وکړم زه څوک وم زه د اسلام نه د دفاع په خاطر باندې ما ته الله عزت راکړی زه د عزت نه خرڅوم ما د دې مظلوم ملت په سر باندې ما ته افغانانو قدر راکړی دی زه هیڅ حیثیت نه لرم زه په دې معامله نه کوم موردګاوه زه تا غوندې نه یم زه څوک یم چې ما ته خلک نوبت نیسي ما ته ډوډۍ کوي د عزت زه په ټول عمر باندې نه معامله کوم چې ټوله دنیا ما ته څوک راکړي ما پښو ته یې واچوي زه به د عزت باندې معامله ونه کړم بیخي بې فکره سه او نه به تاسو ته میدان پرېږدم زه اصیل یم زه ارمونی نه یم زه د خپل پلار بچه یم زه نمک حرامه نه یم دا د خلکو د شفقت لاس چې په ما ده دا د دغه ملت او د دغه مظلومانو د غږ اوچتولو لپاره په ما ده ما چېرته په چا سره ګفټونه نه دي کړي ما پنشمنټ یې نه دی کړي همدقسې به په عزت باندې روان یم په سکنزه
ما ته رسنۍ نوبات نیسي، نوبات زه نه ځم. او دا عزت چې ما ته الله راکړی دا د دغه مظلومانو د غږ اوچتولو دپاره ما ته الله راکړی ده. ما که په خپلې خاورې په خپل د جیب باندې معامله کولی، په ډالرو مې معامله کولی، ډېر دی ډالر، ډېر دی، هر څه ډېر دی، خو ډالر چاته عزت نه ورکوي. که ورکولی دا هم لیدل، ډالریان هم ولیده. پیسې چاته عزت نه ورکوي، سرمایه چاته عزت نه ورکوي. زه چې له خپل کور راغلی، ما د خپل مصرف دپاره قسم په خدای پیسې راوړي دي، تر اوسه ما یوه روپۍ نه ده مصرف شوی، ځکه څوک مې پرېږدي نه. تاسو راجیګ صاحب وروره، افغانستان کې د بدبختۍ خبرې مه کوئ، په والله هېڅ کیسه بیا در خرابېږي. او دا فکر هم مه کوئ چې تاسو به د یو چا د سوري لاندې یاستئ، نور تاسو ته بادار نه پیدا کېږي. دلته راسې اوس دا پرون چې راغلی و، دا د شیخ لایف کې و که د هغه لایف کې و، وایي نه مو پرېږدو، ژوندي مو نه پرېږدو، انشاءالله له اسرائیلو نه کومک اخلو، انشاءالله. او د خدای دپاره له اسرائیلو نه کومک اخلي، ورسره وایي انشاءالله. دا څه رقم مکس اسلام څه؟ شراب او آب زمزم سره ګډوئ، قرآن او تورات سره ګډوئ، شرک او فرعون او د الله نصرت په یو ځای غواړئ. دا څه رقم کېدلی سي؟ ودې نه که د 450 هیوادونو کومک او مرسته نه وه در سره، کوم وحشتونه چې تاسو نه خو د مونږ بچي هم د مونږ په مخ کې حلالوه، د مونږ میندې مو د مونږ په مخ کې په لغت ووهه، د مونږ تور سره مو کوم په څه مصرفه کړې ده. خدای دا مشرانو په تاسو رحم نه وای کړی، خلکو به در باندې هغه لوبې کړې وای چې تاریخ به یاد پاتې. دغسې موقع چې تاسو په لاس راسي څوک هم پرېښودل، په کور ورغلې، په انګړ ورغلې، مور دې بې عزته کړه، خور دې بې عزته کړه، چاپې دې ووهلې، کورونه دې وران کړه، کلي دې وران کړه، ودونه دې بمبار کړه، مسجدونه دې بمبار کړه، حافظان دې قرآن دې په وینو سره کړه، قرآن کریمونه دې په وینو سره کړه. دې نه زیات خو ته نسې کولی، بیا هم ته مات سولې. د حافظانو پګړۍ دې په وینو سرې کړې، بیا هم ته مات سولې. واو، بیا هم بدماشي. ولې؟ د څو بې ناموسانو فکر موږ ته ونه کوي چې په پیسو، په وقار او په دې شیونو خپل ځانونه خرڅ کړه. والا سړی هم غبار ګوش کوي. دا سبا چې ځم افغانستان ته، سبا تلای سم، زه تښتېدلی نه یم، نه تښتم، نه له چا ډار لرم. او چې ډارېدلی بې غیرته وای، بیا مې دغه خبرې کولې نه. ولا چې په پلار کې مې غلطي مخامخ ورته وایم، نه مې ولا که زندان مات کړي، نه مې مرګ مات کړي، او نه ولا که چې خپله ځان بې عزته نه کړم. ما څوک نسي بې عزته کولی. 200 کسان درته ناست دي، پنشمنټ ته کش ورکوي. د ما میشن ده، زه په خپل میشن کې لا روان یم. د ما په مخ کې چې څومره خنډونه راځي داسې به یې الوزومه، خو ډېر په هنر باندې، پوه شولې، ډېر په حوصله باندې. هغه ورځې لرې نه دي چې تا مرۍ ته د ما چاړه ورسېږي، بېغمه شه. پوه شوې؟ د این جانب میشن داسې معمولي میشن نه ده. ښه، زه څوک نه یم چې د پیسو پروا وکړم، او د وظیفې او د وزارت او د ریاست او د قدرت او د موټر او د دې شیونو نه. ما سره چې خرګاډی مي، خرګاډی والله که د ټرمپ په ذریعې ورکړم، بېغمه به مې قیزه پکې اچولي، شیخ به راسره ناست وي، ټقه 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 روان به یم، خو تا مردګاو نه پرېږدم. شیخه مهرباني وکړه، دلته یو څو دانې راجګومه، بحث کوئ راسئ. سلامونه. سلامونه. بدماشي نه منم د چا، بدماشي نه منم، حرامیتوب نه منم، چل فریب دا شیونه دا ما ته انتان نه ورکوي. سلام. سلام علیکم مبین صاحب، اکا فدا محمد، اکا عزیزی، سلام برای همگیتان برسه. ستړي مه شئ. اگر نوبت ما نیست مایک بسته کنم اکا. نه مهربانی، خو غږ ماته نسته. د تخاریر خزوانه مهربانی نو به گپایتان بزنین، باز ما دیگه نفر میاریم کوتاه. هیچ گپی نیست، ما خود جنرال صاحب از دل از قلب دوستش داریم. خدا راستی این یک بیادر ازبک است، به مو خدا دوست دارم اکا. مبین صاحب احترام تا قائل هستم، جانم هستی.
اون کف دامامت هم کمتو ما را میشناسه. ما طرفدار هستیم دیگه، کدام گفتنی نداریم. هر کاری میکنی به خدا، به خاطر از این دوست دارم یک آدمی ملیگراستی، یک آدمی که هستی خلاصه همیشه به خوبی وطن کار کردی. ما به خاطر از این دیگه عسکرت هستیم لالا. زنده و سلامت. جار دسو زنده و سلامت جنرال باش. صاحب داسې فکر مه کوئ خالي پښتنو کې دې ملاتړي دي ورته وګوره په ازبکو په تاجکو په هر قوم کې دې زمریان شته. ما په دا وروره د دې خلکو د دې قوم د بیښولو دپاره ډېرې چغې وهلې دي، ډېر ورځې او شپې مې سهار کړي، کلونه دومره چغې مې چې د ځان دپاره وهلی وای، هر څه مې کولی سو. اخر انجام یو پاکستانی طالبان لپاره کړی. ما خپل بچي خپل هر څه د دې خلکو د ویښولو دپاره په دا ورکړي دي. څه معمولي خبره نه وه. د 250 هیوادونو په مخ کې زه هغه لاسپیکار وم چې په کابل کې ټول تلویزیونونه او رسنۍ دا راسره مني چې د تا په قدر کار موږ نه ده کړی، خو زه په چا احسان نه کوم. ما ته خپل تاریخ دغسې پروت ده، ما کله هم داسې کوم خبره نه کړې. راځم تاسو سره ډېر په ملنګۍ خاندم، ګپې کوم، شپې کوم چې ساعت هم سره تیر سي، دا نفرت ورک سي. دا د ما یو میشن و، خو تر نن ورځې پورې و دې نه وروسته محبت او دا شیونه پرېږده، یو سیټ ته کړه، راځه چې داسې مخامخ سره ودرېږو، نر داسې رادېس دلته ما سره د خبرې وکړي. راست زه دا راغلم ته د یو مردګاو چارسدیوال دپاره، هغه افغان ده، زه نه یم، او هغه تر ما ډېر افغان ده، ځان ښیي. ته چا افغان کړې؟ او د جنسه، او مفعوله، او سنبۍ، او بېناموسه، او سیکولره، ته چا افغان کړې؟ ته خو په صحابهو ملنډې وهې، ته خو په عربي ملنډې وهې، ته خو په قریشو ته پیغور ورکوې، ته خو د اسرائیلو ملاتړ کوې. کاشکې موږ د اسرائیلو ملاتړ کړی وای. دا بل څوک ده؟ هغه عبدالجبار مومند ده. ګور عبدالجبار یې تر اوسه راوختلی، بې نزاکتي دې وکړله. والله چې یوه خبره وکړې بیا نه هغه بل څوک. سلامونه، خدای دې خاص دی. هغه بل څوک زه څه ووایم نو، جنرال صاحب خو یو بوجۍ ګیلې راوړي، زه پکې څه نشم ویلی. حسیب پوه شه او دا پوه شه، کار یې خپل دی. ګیلې نه دي راوړي، او نه دومره کمزوری یم چې حسیب غوندې یو څوک به زه چپنه کړم، ولا میچنې پې باندې وکړم. دا ټول ټیم ته د ما چیلنج ده، لر کې هم داسې کړم او بار کې هم ټول دې راسي. والا منم دی. بیا دې کوم فلم کتلی جنرال صاحب؟ دلاکونه دې ډېر خوندور دي. خپل افغانستان سپای په ایملولي باندې نه ورکوم. سپای تا څه ویلې؟ ډایلاګونه ملګري تاسو وینئ، فلمونه تاسو وینئ. پرېږده، څه دې ویلې؟ د ما فکر نه و، څه یې ویلې؟ مومند کامره دې خلاصه کړه. دلته زما میک را بندوي، مال کامره خلاصه کړه، کامره خلاصه کړه. مال بیا دې کوم فلم کتلی؟ ته دې کامره خلاصه کړه، زه دا اوس دستي فلم درته وښیم. کامره خلاصه، زه ریالې ما کمرې ته به ضرورت نشته. کامره خلاصه کړه، ما کامره خلاصه کړه، زه د فلم دستي اوس یا دې کته کوم یا کامره خلاصه نه د صحیح ځکه نه معنا ځکه ما فلم لیدل کې نه پیرو کاته سه نه قسم د جنرال صاحب پرونه دومره نسوي ویلای په غلطي کې ویل و امریکا د افغانستان دښمنانو د افغانستان د ورانی لپاره راغلی او مالته بیا وای په خلاصه کمره اته نه ویل خلکو ته ویل بیا اسناد نه درکې قسم د کوي ویلای سوای دا د غیرت او اما دا کنه چې ویلې اسرائیل نه کومه کاخلو ان شاء الله اما غدا ملګرو لایو سره دا د واتس اپ والا د ځکه کله په خبرو کې راونی سي شړک پلک کې مسیجونه سره وسی چې سپای ورته راپورته کې سي کنځا ورته وکي سي بل مسلمان مجبورې کې ما ته شل کاله کنځلې سړي دي کنځلې سوي دي ما ورته نه دي کړی شیخ ما په بل رقم وهلې دي پوه سي زه د سي چې وهم چې غزا کې
په بیخي علاج نه کېږي. ډېر ما فاریو ته جګ کړي دي، ډېر. پوه شوې؟ قسم په خدای که د یو هېواد دپاره ایټم بم کار وکړي لکه ما چې څومره کار د دې خبیثانو په خلاف کړی ده. پوه شوې؟ په کار همداسې ده، د دې په مقابل کې په کار همدغسې ده. دا بیچارهګانو افغانانو نور څه لیدلي دي؟ خالي په مکتب کې دغه ور زده کړي دي چې طالب څه کړي دي. دا ودرېږه رسېږي. دا ورور راغی، دا راغی، زه د سره نن د ما کار ده. اسامه نومېږي، چې نومېږي اسامه وروره کمره ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم اسامه وروره پرون خو د دې خبیث احترام ولیده چې ویې که که نه؟ مبین صاحب، جنرال مبین صاحب داسې ده چې پرون زه د خلکو ته د بحث دپاره ورغلم، خبرې مو ورسره پیل کړې، خو ما ډېر کوشش وکړ چې زه د خپله خبره د دوی مخې ته کېږدم، چې یو به مې ترېنه راونیوه، هغه دوه نور به راغلل، هغه یو به یې ترېنه خلاص کړ، بیا به دوی دا بل مې چې ترې راونیوه نو دا به خلاص کړل. ځکه وجه دا و چې دوی خپلو کې سره مفکورې تضاد دي. زما اصل مقصد دا و چې زه حمزه ورور ته ویم چې وروره ته یو خوا باچا خان منې چې هغه د برطانیې خلاف باندې مثال د خبرې که هر څنګه مبارزه کوله خو جیل ته تللی، خو مقصد د برطانوي استعمار خلاف و. نو ته بیا په کومو قوانینو باندې په افغانستان کې چې د امریکا استعمار و هغې ته ته استعمار نه وایې، او چې د باچا خان لمسی هم ځان بلې، خو ما چې څه کوشش کوو دوی دا دغه نه کوو، په ځان یې نه راکوو. او وجه دا و چې زه ورته یوازې وم او دوی درې دانې وو. زما به فکر باندې هغه وخت کې تاسې هم راغلی. اسامه وروره زه څو دفعې ما ورته ریکویسټ واچوه، خو ده زه جګولم نه. تاسې راغللی، جوین هم کړ، ما ولیدلی. ته چې لکه یو دیوال غوندې تا څنګ کې ودرېږم، او هغه څه چې د دین له اړخه و هغه تاسو جواب ورکړئ، هغه څه چې بیا د دوی په منافقت زه پوهېدم هغه زه جواب ورکړم، خو زه یې نه جګولم. دا د یوه خبره مشکل نشته. زه خو داسې څوک نه یم چې زه د دوی ته ورسم نو زه به خپل فالوور زیات کم، زه به ځان مشهوره کم، زه به حسیب باندې ځان مخکې کم. نه، الحمدلله زما سټیج او زما مایک ټولې دنیا ته معلوم ده، یوازې تر افغانستان نه ده محدود. نو زه یې جګ نه کړم، بیا چې کله جګ کړلم نو دوی دا سړی داسې ښه څادر یې په ځان اچولی ده، بچو خانه ته مبارزه ما څه درته ویل، ما سره به حتما د مبارزې کورس کوې، بیا به هغه نه وروسته ځې. پلار سره به هېڅ وخت زوی ټینټې نه وهي، پلار سره هر چا سره چیړ، خو این جانب سره به چیړ نه کوې. ما اسامه صاحب د تا بحث ډېر لږ واورېد، ځکه زه سخت احساساتي وم، او والله که یقین وکړه چې زما خو دا په ټیک ټاک باندې دا دویم دریم ځل دی چې لایف راځم. جنرال مبین صاحب پرون چې تاسې راغلی ما ویل چې ما سره اقلا یو ملګری بل وي چې تر څو هغه د خبرو بیلنس برابر شي. اوس زه تاسو ته یو مختصره غوندې نقطه وایم. غواړی چې دی په تاسو سره بحث وکړي، تیار راغلی د لایف ته دې راوخیږي. څوک؟ جنرال صاحب که تاسې خوښه یي و را دي سي یا جیګه صحیح ده، را دي سي صاحبزاده صاحب چې راشي ښه خبره ده. راغلی لایف ته راځئ، انشاءالله موږ به مداخلت نه کوو، تاسې خپل صاحبزاده څوک ده؟ دغه هغه دا څادر یې اغوستی و جنرال صاحب، وزې پښتونخوا والا صاحبزاده زوی دې مړ نسته، چتر باندې کوي دا پیسې دی در باندې شیندي. صاحبزاده راسه زوی چې زه د افغانستان له تاریخه خبر کم، دا د استعمار هدیره ده، دا د 400 غټې وریجې نه دي چې ورته کښېنې او لږه مالګه پرې واچوې او ټسې بیا ځان ته مبارز وایې. پوه شوې؟ دلته داسې ککرۍ تللي دي، داسې ککرۍ تللي دي چې یو غاښ یې ولاکه په ټول 400 ورکم. په سکنه ته لاړ شه، په 400 کې چې کوم مړي در باندې کړي وه د کالتوسو پیسې هم در نه واخیسته، ته د همغه خاورې د بل ځای نه ما ته بیا ته د باچا خان د انګریز خلاف و، همدغه باچا خان بیا د روس ملاتړی و. پوه شوې؟ راسه
راسه زه د فاریو ته جیک کم تاسو هغه خلک چې په ادب کې در سره غږیږي زه پوهېږم چې هغوی ته تاسو وخت نه ورکوئ ما پرون د اسامه صاحب دلایل تاسو ته واورئ جنرال مبین صاحب زه هم کوم دا اوس هم ورسره خبرې کېدلی شي خو ډېره بهتره ده ولا کرا زه بیخي ورسره غږېږم نه تاسو ورسره وغږېږئ راځه صاحبزاده وروره راسه کوټ راوځو مداخلت نه کوو راځه ذوق تا د شمول ته د 400 په وریځو قهرمان او ما د اشغال له ککرۍ نه مازغه ویستلي خوړلي مې دي پوه سې بغیر چکنۍ او بغیر مالګې د تا له برېتو نه چکني څاڅي او زموږ له برېتو نه الحمدلله وینې څاڅي جنرال صاحب الله مو خوشحاله کړه پرون زمونږ یو موضوع دا وه چې افغانستان ته دا کمې پیسې راځي نو دا دوی دا خبره کوله چې دا خو د امریکا یو پروژه ده یعنی یو پراجیکټ دی د استعماري او طالبانو ته ځکه پیسې رالیږي نو ما ورته ویل چې ګوره که طالبانو ته پیسې رالیږي باید د طالبانو لاسونو ته ورسي که نه دا خو ټول هغه شخصي انجوګانو ته ورځي د بانک له لارې راځي بیا په بانک کې دا ماتیږي او بیا هغه طرف ته ځي نو دوی ویل چې نه موږ سره یو راپور ده د سیګارو یا یو بل هغه د یاد کړ چې موږ سره دا راپور ده په هغې کې دوی وایي د پیسو کې غبن کیږي او دا پیسې په دغه باندې ځي مال دا خو ستاسې خبره اوس متضاد ده که نه ځکه چې یو خوا تاسې دا وایي چې په پیسو کې غبن کیږي او دا پیسې باید عوامو ته لاړ شي امریکا دا خبره کوي او بله خوا وایي چې امریکا امارت ته پیسې رالیږي دا خو دواړه متضادې خبرې دي خو متاسفانه بیا پرون ما که د خپله خبره واضحه کولم نو دوی هلته چې ودرېو نو هغه خبره صحیح نه واضحه کېدله زما دا یې وایي زه د نجیب شهید ده او زه د نجیب دپاره زه ورته هم ته راسه په نجیب زه در سره خبرې کوم صرف نجیب ما ته افغان ثابت که په اسلام باندې زه کار نه لرم که د ثابت که زه به د زویم زه ګیره او برید خریم زه سیکولار سم نیکټایي اچوم راسه تی خالی ثابت که د نجیب د ظلمونو د وحشتونو کوم مستند چې ما سره دي دا چا سره نسته راس بسم الله او تا ویلو چې ما احمدشاه بابا ته ډاکونه دي ویلي راځه ټول دلته زه قسم به خدای زه تر اوسه ما دویم موبایل نه درلوده او نه یې شوقیم چې استعمال کم صرف د تاسو په خاطر ما بل موبایل هغه کسې تاسو ته دغسې بیا د هغه درته وښیم پوه شوې راسه اوس بچیه آیا او راجګېږي وایي ما اوه کاله طالبانو ته کنځلې کړي دغه ده ده ته م امتیاز وایي کنځلې کړي او خپله یو قمندان ساتلی دا مشال لکه څه بلا نومېږي بیا دا دومره بې غیرته داسې کله یې واده وکړه خپله مېرمن یې هغه قمندان ته وروستله دا وایي ما طالبان نو ته چې کنځل نه کوي شبه کوي سړی چې ټوپک ساتي د ناموس د حفاظت دپاره یې ساتي ورزش چې کوي د ناموس د حفاظت دپاره یې کوي ته یې په خپله پوستې ته ورولې در باندې خبر نه یم واخلم د قمندان نوم دی تاسو راجګېږئ موږ ته بل بیا داسې ښه وایي د 400 ټیزان زه د لغمان یم داسې وایي زه د لغمان یم لغمان یم نه ما سره پاسپورت نشته ما سره شناختی کارت نشته دا بلې بیا وایي ځای د 400 ده بیا هغه وایي زه د سره نه دا افغان نه ده ځکه دا نجیب تباد وایي داسې غږېږي دومره په تکلیف غریب غږېږي وروره ساده وغږېږه تا غوندې خبره دا افغان نه ده زه د سره بحث نه غواړم ښه ته پوهېږې چې ته په نجیب غیرت کې د ما د 2 میلیونو شهیدانو توهین کې ته پوهېږې چې باچا خان د انګریز د مستعمري خلاف و خو د روسانو ګوډاګیو روسانو ته د رحمت پرښتې ویلې پوهنتون زامنو په مسکو کې ویلې صحیح ده او میلو دې څه وایي وایي زه په دې لارو بار نه وایم چې یعنې لارو بار یم افغانستان پوه شوې میلو دې د سینټ په یوه چوکۍ باندې خپل هر څه له لاسه ورکړه تر ډینګ د ډي ډنګ ډنګ
ما ته نه معلوم. لونګي په خپل واخله لاغه نه سم راخستلې اپشن واچوه. اوس مبین صاحب اول چې را روان یو بحث وو د نشنلیزم په موضوع باندې د سم نمبر باندې د پوسټ حمزه او حسیب دا خبره وکړه پرون چې تاسو باید موږ تاسو باید د نشنلیزم په موضوع خبره وکړو. نو مال چې د دې لپاره څنګه دا کا مشال د کنځلې کوي مشال دا غول به خرڅ کنځلې وکي غول به خرڅ کنځلې وکي پلارم کنځلې نشي کولای دی لکه څه ابل مازیلالي تو ګلالي باندې لکه سپای او هغه د سمبئی عکس لري کړی لکه چې خپل کې سره ټاسولې دي که څنګه ولسمشرین لکه چې لاړه یو شی دی جنرال اسامه ورور ته یو څه واخ ورکو چې دا د خپل هغه اسامه وروره زه دا وایم اسامه وروره چې زمونږ مبارزه باید منسجمه سي خپل پروپوزال جوړ کو پر رسنیو باندې نشر کو علنا اعلان کو چې د دوی دا ګوره دا دومره وخت ما دا خبره نه ده کړې اسامه ورور په دې کې به ته ما سره درېږي نوروز به درېږي فدا به درېږي شیخ به درېږي دا ټول به مونږ یو هغه چې شي به څه ورته وایي سیستم به جوړو او پلټفارم به جوړو او چې هر څوک د سنبۍ خیلو لایف ته لاړ زمونږ به هدف ګرځي اوس د صحیح خبره وکړه بیا زه وګورم چې دوی ته د څوک کیني بالکل زه راځم زه د تاسو کشر تاسو مشر وټاکئ او چې څه رقم د تاسو خوښه وي زه هغه ستاسو سره مخکې ځم زه امتیاز نه وایم. جنرال مبین صاحب یوه خبره ته وکړم ته خو تاسې پېژنم الله شاهد ده بل ورځ هم د ملګرو سره موږ خبره کوله چې مالدا سړی داسې وخت کې راغلی او چې په هغه وختونو کې دا اوس چې په دې ټیک ټاک کې دا کم 90% او 95% ځوانان دي دا بیخي د سره میډیا ته راوتلي نه وو رسنیو کې نه وو. مبین صاحب په هغه وختونو کې د قاري صاحب سره قاري صاحب سعید او نور ملګري وو هغوی سره به لایف راته او داسې یو وخت و چې په هغې وخت کې چا خپل عکس څه چې یعنې خپل ادرس سره بیخي مبارزه نه شوه کولی ځکه چې حکومتونه د خلافي او ستر هیوادونه د خلافي او بیا د داسې یو جهاد دپاره مبارزه کول چې هغه د ټولو په آن باندې تروریست هم وي او سخت مشکلات هم ورته وي نو هغه وختونو کې تاسې مبارزه کړې وه او هغه داسې وختونه و چې یعنی هر دقیقه تاسې هدف ګرځېدلی شوی ځکه چې د موبایل د آی پي نه معلومېدل او مستقیما دښمن کولی شو چې تاسې ته راشي یا تاسې معلوم کړي چې په کوم ځای کې یاست یعنی د سر خطر و تاسې ته اوس دا ډېر وخت شو خصوصا د فتح نه بعد ملګري پاکه خبرې چې ډېر سره تیت او پرک شوي دي هغه کوم ملګري چې باصلاحیته ملګري و د هغوی د استعداد نه فایده نه اخیستلی کېږي ځینې سره مصروفه شول اوس په دې ټیک ټاک کې که موږ او تاسې د دې خلکو دا دلایل وګورو پرون چې دا کوم بحث و یا د دې نه مخکې بحثونه و یوه خبره ماته جوته شوه چې زموږ او ستاسې د مبارزینو خصوصا د اسلام پاله مبارزینو د فعالیت نشتون د دې سبب شوی دی چې خلکو ډېر داسې ناپوهه خلک یا هغه خلک چې خلک دوکه کوي هغې په خپلو هیروګانو باندې ومنل نو ستاسې دا خبره صحیح ده زه به د نورو ملګرو سره هم خبره شریکه کړم چونکې تاسې په دې کې ډېره سابقه لرئ یعنې تقریبا دغه 9 کاله خو کېږي چې مسلسل یوه ستره سابقه لرئ نو تاسې به رهبري کوئ او موږ به مو خادمان او عسکر یو دا یوه خبره نه رهبري زه نسم کوی ما ته عسکري راکړئ زه ډېر ښه پکې چلېږم نه رهبري خو په دې خاطر باندې چې تاسې تجربه پکې ډېره لرئ موږ چې کومه تجربه لرو د هغې نه یو څو چنده تاسې زیاته تجربه لرئ دا خلک تاسې ښه پیژنئ نه پوهېږم دغه ملګري ولې نه سم راخېځولی اسامه صاحب محترم لونګي نه شیخ ملګري نه راخېږي سلامونه او نیکې هیلې مې دې ورسېږي یو څو ریکویسټ یې پاکې که ریکویسټ یې پل دي ځکه هغلته هغه نه آپشن یې خالي کړه آپشن ځای خالي کوه کسان ریکویسټ ډیلیټ کړه بیا کولی شي دا ځایونه نه خالي کوئ
والکه ته بیا را جیک سولې زه خو ویده وم فدا محمد زنګ راته ووایي جیک سمال دغه د دا راغلم جنرال صاحب والا زما ته هم چا خو زنګ راوواله وایي چې چیرې ته ما بس دا راغلم. زه جنرال صاحب اسامه ورور ته ښه راغلاست وایم او ستړي مشي ورسره کوم. زه غواړم دا یوه خبره د حمزه ورور په مورد باندې وکړم ځکه ما د حمزه سره د افغانیت په مورد باندې ډېر زیات بحثونه کړي دي. ما سره هغه ټول ویډیوګانې شته، که څوک یې د ثبوت په طور باندې غواړي یا دی خپله په دې اعتراض لري زه کولی شم ورته وړاندې کړم. حمزه ته ما یو وخت کې ویل د نور ننګیال صاحب لای و دی ما نور ننګیال صاحب په دې ممکنات ورکاو چې ته افغان یې. حمزه دلته ناسته د ما خبرې اورېد ویل چې نه زه په قوم افغان یم خو په هویت زه پاکستانی یم. خو دا نن بیا زه نه پوهېږم چې دی څنګه په هویت هم افغان شوی ده او په قوم هم افغان شوی ده. د دې خبرې ما د دغه ټول لایف د ما سره شته پروته، که دی غواړي زه کولی شم د هغه سبا لایف کې شیر کړم یا ویډیو ورته جوړ کړم. زه دا خبره یوازې تر دې خاطره کوم ګورې بس بېغمه شه ما سره شته. زه یوازې دا خبره تر دې خاطره کومه لکه دوی ماشاءالله ځانونه ډېر پوه ګڼي او ډېر هوښیارې ګڼي او مطالعه کوي کورې ودان. خو دلته خبره دغه ده چې حمزه وروره دغه بې هدفه مبارزه چې تاسو روانه کړې ده د 3-4 کاله خو یې موږ ګورو بغیر د دې نه چې د پښتنو د افغانانو ترمنځ لا زیات نفاق او نفرتونه وزېږوي هېڅ ګټه یې زه نه وینم. تاسو د خپلې ټولې خبرې یو بل سره ضد و ناقص دي. ته یو ورځ ما سره چې زه په تا په دې نشم قانع کولی چې زه غواړم تا په دې قانع کړم چې ته باید د پاکستان د ریاست نه د پاکستان د دولت نه د پاکستان د حکومت ته لاس په سر شي ځکه ته یو افغان یې. ته ما ته وایې چې نه زه خو په قوم باندې افغان یم خو په هویت پاکستانی یم. بیا بله ورځ راجګېږي ته وایې چې نه زه په قوم باندې هم افغان یم او په هویت باندې هم افغان یم. تاسو کلیر کړئ که ته چیرې په قوم او په هویت په دواړو باندې افغان یې ته باید د افغانستان په خاوره د افغانستان په اشغال شوې خاوره چې پنجاب اشغال کړې ده ته په هغې باندې نه د پاکستان عین ومني نه د پاکستان قانون ومني نه د پاکستان رسم و رواج ومني. پرونی لایف کې تا په خپله د خولو دا خبره په تکرار نه کوله چې زما د پاکستان یعنی که ته یو افغان یې بیا د پاکستان څنګه ستاسو بیا ته څنګه ځان د پاکستان ګڼې. نو زه هیله د تاسو نه په دې کوم چې دا ماشومان مه غلطوئ. خبرو تسلسل به یې دقت ته کمه ډېره زیاته بښنه غواړم چې خدای خاطر وکړي دا څوک چې نه غواړي دلته ډېر خلک غواړي چې راسې پورته بحث وکړي مسیران خلک دي هغه غواړي په بحث کې ګډون وکړي. بې ځایه اپشن یې ما چې وایي زه یې پاک کړمه درز بیا پل ډکوي زه یې پاک کړمه بیا پل ډکه سي. خیر د هیله کوم زه به کته ولاړ سم مشکل نه سي او چوکۍ به خالي کړم خو دغه اپشن یې ما اچوي. نه نو خبره دلته د هغې د ماشومانو د غلطولو یا ماشومانو ته هغه سوچ او هغه فکر ور پچکاري کول چې د 4 کاله موږ ورباندې تباه برباد شوي او موږ یې ځورولي او کړولي. یو ځل بیا موږ کوشش د همغې کوو چې همغه فکر بیرته راژونده کړو. دا نریټیو ګوري په دې باندې جوهري صاحب ډېر ښه پوهېږي. د خپل یو کتاب د په همدې مورد باندې کله هغه قوتونه چې دوی په ټوله کې غواړي فیملی سیستم خراب کړي اسلامي نریټیو خراب کړي دوی اول کوشش د دې کوي چې هغلته فزیکل شتون ولري. چې کله دوی په دې وپوهېږي چې موږ دغلته فزیکل شتون کې ناکامه کېږو او موږ همغلته مقابله نشو کولی دوی غواړي هغه خپل نریټیو همدغسې ژوندی وساتي او په دغسې خلکو باندې ژوندی ساتي چې هغه د ما د تا د ټولنې وي هغه د ما د تا خلک وي. زه مثالونه ورکوم د حمزه ورور ته دا خبرې زه نه کوم خیر د موږ نړیوال د ملګری مو د ناسته پاسته مو ورسره کړې ده په دې ټیک ټاک البته خو دا خبره زه د مثال په طور باندې کوم. د نن نه 18-12 کاله مخکې اڅکزی چې تخلص کوي د ایمان هر وخت نام یېرېږي دا نام یې څه ده دا اوس چې د موږ دغه نشنلیان او سیکولران ورونه ډېر ورته غوسم دي. دا اڅکزی نام څه ده؟ محمود خان اڅکزی. محمود خان اڅکزی د نن نه 12 کاله مخکې محمود خان اڅکزی د افغانانو دپاره بلکې د افغانستان د ولسمشر دپاره د ملي مشر په حیث باندې دا ورته د ملي مشر لقب یې ورته کارو او په هر کې دننه یې په دسترخوان باندې ورته ډوډۍ